سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته له یوې نوې کیسې سره راغلی یم. په یوه داسې کور کې چې هر څوک پر یو بل باندې ډېر باور لري، خو د هماغه کور د دیوالونو تر شا یو داسې پټ راز نغښتی وي چې نه یوازې یوه کورنۍ بلکې ټول هېواد ولړزوي. فکر وکړئ، تاسې په خپل کور کې تشناب ته ځئ، خو په هماغه وخت کې یو څوک پټ ناست وي او تاسې څارې. هغه ستاسې ټول شخصي حالتونه په پټه ثبتوي. وروسته هماغه ثبت شوي ویډیوګانې تا ته درښیي او ستاسې ټول ژوند تباه کوي. بیا هڅه کوي چې تاسې د همدې ویډیوګانو په وسیله تر خپل فشار او کنټرول لاندې راولي. تر ټولو حیرانوونکې خبره دا ده چې په تشناب کې یې کمره پردي کس نه و لګولې، بلکې د همدې کور خپل زوی لګولې وه. همدغه کس نه یوازې د خپلې خور ژوند تباه کړی و، بلکې د کورنۍ نورې ښځې، خپلوانې او بیګانه نجونې یې هم ښکار کړي وې. دا هر څه د ډېرو کلونو راهیسې روان وه، خو هیڅ چا د هغه پر ضد باندې د غږ پورته کولو جرأت نه درلودی. نه کوم ګاونډي شکایت وکړي، نه کوم خپلوانو دا راز افشا کړي، او نه هم پولیسو ته داسې کوم راپور رسېدلی و. خو بیا یوه ورځ داسې وسوه چې پولیس د هغه ځای ته ورسېدله. پولیسو ته د امریکا د ګوګل لخوا څخه یو راپور رسېدلی و. د همدې راپور له امله څرګنده سوه چې دغه کس په انټرنیټ کې یوه کوچنۍ تېروتنه کړې وه، او همغه تېروتنې د هغه د موبایل هغه توره نړۍ رابرسېره کړله چې د کلونو راهیسې یې له خپلې خور، مور او د کور له نورو نجونو څخه پټه ساتلې وه. دا د یو عادي جرم کیسه نه ده، بلکې د یوه داسې لوی راز کیسه ده چې دا حقیقت څرګندوي. کله چې یو انسان فکر وکړي چې د ده تور رازونه به هیڅکله نه افشا کېږي، همغه وخت یوه داسې ستونزه ورباندې راپیدا سي چې خپله ټوله نړۍ یې ورانه سي. او د دې راز تر ټولو لوی شاهد د نننۍ زمانې ټکنالوژي وه. کله چې پولیسو دغه کس ونیوی، هغه بیا له پولیسو څخه پوښتنه کوله: صاحبه، تاسو زه څنګه ونیولم؟ کوم ثبوت مو پیدا کړي؟ او لا هم د حیرانتیا خبره ده چې د دومره لوی جرمونو له ترسره کولو سره هغه بیا هم د قانون له سختې سزا څخه څنګه وژغورل سو. نو راځئ وګورو چې د دې کور زوی څنګه د ډېرو کلونو لپاره دا لوی جرم ترسره کاوه، څنګه وروسته ونیول سو، او د دومره ثبوتونو د پیدا کېدو سره څنګه بیا هم تر یوې اندازې پورې وژغورل سو. د 2024 کال د جولای 10 د اتر پردیش د کانپور ښار یو عادي سهار و. د تل په څېر سړکونه له خلکو څخه ډک وه، خلک خپلو کارونو ته روان وه، دوکانونه خلاص وه او هر څه عادي ښکاره کېدله. خو د همدې عادي سهار په منځ کې یو داسې عملیات پیلېدونکي وه چې په څو ساعتونو کې یې د ټول ښار تر ټولو تکان ورکوونکي راز افشا کوي. د چمنګنج په سیمه کې یو کوچنی د خوراکي توکو دکان و. هلته 20 کلن ځوان د تل په څېر مشتریانو ته توکي ورکوله. چاته یې بسکټ ورکوي، چاته یې د شیدو پاکټ ورکوي، او پر مخ یې د یو عادي دکاندار مسکا وه. که هر چا هغه هماغه وخت لیدلی وای، هېڅکله به یې دا فکر نه وی کړی چې د دې عادي ځوان په موبایل کې دومره خطرناکه او تور نړۍ پټه ده. او کله چې پولیسو هغه هر څه ولیدل، نو د حیرانتیا له امله یې پښې ولړزېدلې. لږ وروسته 2 پولیسان افسران دکان ته راغلل، خو هغوی په بیړه د هغه د نیولو هڅه ونه کړه. دوی د عادي مشتریانو په څېر دکان ته ننوتل، یو لږ خوراکي توکي یې واخیستل، بل یخ څښاک رانیوله، او بیا یې ورسره په عادي ډول خبرې پیل کړې: وروره، نوم دې څه دی؟ د کوم وخت راهیسه دا دکان چلوې؟ تر کومه ځایه دې زده کړې کړې دي؟ پلار دې څه کار کوي؟ ځوان هم بې له کوم شک او ځنډه د هغوی ټولو پوښتنو ته سم ځوابونه ورکړل. هغه هیڅ نه پوهېدی چې نن ورځ څه ورسره کېدونکي دي. پولیسو غوښتل ډاډ ترلاسه کړي چې آیا همدا هغه کس دی که نه. د چا په اړه چې ګوګل د امریکا څخه دومره مهم راپور استولی و، او پر هغه یې د ډېر لوی جرم تور لګولی و. ورو نور مشتریان هم له دکان څخه ووتل. بیا یو پولیس افسر خپل د دندې کارت پر وښودی او په ارام غږ سره یې ورته وویل: موږ پولیس یو، له تا سره خبرې لرو. د دې خبرې په اورېدو سره د یوې شېبې لپاره د ځوان پر مخ د باور رنګ والوتی، خو په بلې شېبې کې یې له ځان سره وویل چې پولیس به هیڅ ثبوت ونه لري، ځکه د کلونو راهیسې خپل ټولې نښې او شواهد په ډېر احتیاط سره پټ ساتلي وه. هغه ټولې ویډیوګانې یوازې په خپل موبایل کې ساتلې وې، نه یې بل چاته لیږلې وې او نه یې په کومه ویبپاڼه کې خپرې کړې وې. نو د ده په فکر پولیس به هیڅکله پرې خبر نه سي، ځکه موبایل یې په بېلابېلو کوډونو سره تړلی و. حتی ټولې ویډیوګانې او انځورونه یې په عادي ګالري کې نه وه، بلکې په ګوګل ډرایو کې یې
د رمز تر شا ساتلې وې. پولیسو لومړی د هغه موبایل وغوښتی. موبایل چې خلاص سو بیا د ګلري قلف خلاص کړي. د فایلونو قلف یې هم خلاص کړي او هغه ځانګړي شخصي فولډرونه یې هم خلاص کړل. وروسته ګوګل ډرایو ته ورسېدل خو هلته هم د کوډ غوښتنه وسوه. همدې یوې خبرې پولیس نور هم ډاډمن کړل چې د ګوګل راپور رښتیا دی او په رښتیا هم د دې ځوان په موبایل کې خطرناکه مواد شته. وروسته پولیسو د ګوګل ډرایو د کوډ غوښتنه ترې وکړه. کله چې ډرایو خلاص سو د دکان فضا په بشپړه توګه سره بدله سوه. هر چا یو بل ته په حیرانتیا سره کتله ځکه په هغه موبایل کې د نجونو شاوخوا 14 یا 14 شخصي ویډیوګانې موجودې وې. په هغو کې د هغه خپله خور، د ورور میرمن، د تره او ماما لوڼې او د ګاونډي ګڼې نجونې شاملې وې. د څو ویډیوګانو د لیدلو وروسته پولیس پوه سول چې دغه کس همدا نجونې د همدې ویډیوګانو په وسیله تر فشار لاندې راوستې دي او د هغوی سره بیا هم لیدنې کولې. اکثره ویډیوګانې په تشناب کې دننه ثبت شوي وې چې د پټې کیمرې په وسیله سره ریکارډ شوي وې او پاته نیمایي ویډیوګانې چې وروسته یې له همدې نجونو سره یو ځای په ناسته سره ثبت کړي وې. د ویډیوګانو د غږونو څخه دا هم معلومېدله چې په دغو ویډیوګانو کې ټولې نجونې د ده شناخته وې او هغه ته یې د ورور په سترګه سره کتله. له دې هر څه وروسته پولیسو هغه سمدستي ونیوی او د پولیسو مرکز ته یې واستوی. د سړي پر مخ هیڅ ډول وارخطایي نه ښکاره کېدله. ډېر په ارامه سره ناست و او پولیسو ته یې بیا ویله صاحبه تاسې زما د جرم په اړه باندې څنګه خبر سولاست. د پولیسو د پلټونو پر مهال کله چې افسرانو ترې پوښتنه وکړه چې دا هر څه څنګه پیل سول نو هغه لږ شېبه چپ پاته سو. نه یې پر مخ شرم ښکاره کېدی او نه پښیماني. داسې معلومېدله لکه د یوې زړې کیسې یادونه شي کوي. ورو یې وویل شاوخوا 3 کاله مخکې او همدلته د دې قضیې تر ټولو ویرونکې برخه پیلېږي. هغه مهال د ده د تره یا ماما 8 کلنه لور د څو ورځو لپاره د دوی کور ته راغلې وه. د کور فضا عادي وه. هر چا پر یو بل باندې بشپړ باور درلودی خو د همدغه باور څخه هغه کس ناوړه استفاده وکړه. یوه ورځ یې د خپل کور په تشناب کې یوه پټه کیمره ولګوله. کیمره یې داسې ځای پټه کړه چې که هر څوک ورته په ډېر غور سره وګوري بیا به یې هم پیدا نه کړي. اوس هغه په تمه و چې یو څوک تشناب ته ننوځي او هغه یې پټ ویډیو ثبت کړي. لږ وخت وروسته هغه د تره یا ماما لور د جامو د بدلولو لپاره تشناب ته ولاړه. هماغه وخت کیمره چالانده سوه او هر څه یې ثبت کړل. نجلۍ بې له دې چې خبره وي په ډاډه زړه سره تشناب ته ننوتله. کالي یې بدل کړه او هیڅ نه پوهېدله چې ټول حرکات یې ثبتېږي. څو دقیقې وروسته چې نجلۍ د باندې راووتله هلک پټ تشناب ته ننوتی. کیمره یې راواخیستله او ثبت شوې ویډیو یې خپل موبایل ته واستوله. د ویډیو ته لیدو مخکې هغه خپله هم لږ ویرېدلی و خو کله چې یې ویډیو خلاصه کړه او ولیدله نو ټوله ویره یې ختمه سوه. لومړی ځل یې احساس وکړي چې هیڅوک په دې کار خبر نسي. خو دی بیا هم دلته ونه درېدی بلکې تر دې هم خطرناکه ګام یې پورته کړي. یوه ورځ یې خپل د تره یا ماما لور ته وویل یوه ویډیو لرم غواړم درویشه یمه کله چې یوازې سوې راته ووایه. وروسته چې دواړه یو ځای سول نجلۍ د هغه تر څنګ کښېنستله. هغه فکر کوي شاید کومه عادي یا خندونکې ویډیو وي خو کله چې ویډیو چلانده سوه نجلۍ سخته حیرانه سوه. هغې ژړا پیل کړه. باور یې نه کېدی چې خپل خپلوان به ورسره داسې وکړي. په ویډیو کې خپله په تشناب کې ښکاره کېدله. څو ثانیې وروسته هغې درک کړل شخصي حریم یې له منځه تللی دی. هغې په ژړا سره ورته وویل ولې دې دا کار راسره وکړي. خو هغه کس نو د هغې خپل او ملګری نه و بلکې په ظالمانه چلند یې ورته وویل که زما خبره ونه منې دا ویډیو به په انټرنیټ خپره کړم او هر څوک به یې وویني. همدغې یوې خبرې د نجلۍ ټول ژوند د هغه تر ویرې لاندې راوستی. نجلۍ د همدې ډار له امله هیڅ چاته څه ونه ویله ځکه ویره یې لرله که ویډیو خپره سي نو نور به څنګه ژوند وکړي. له همدې ځایه هغه هلک دا فکر وکړ که د هر چا ویډیو ولري نو هر څوک به په همدې ډول تر خپل فشار لاندې راولي. وروسته یې کیمره په دایمي ډول په تشناب کې ولګوله. کله چې به خپلوان د کور ښځې خور یا نورې نجونې تشناب ته تللې ټولې صحنې به یې ثبتېدلې. حتی که د کور مخې ته لوبېدونکي ماشومانو څخه کومې نجلۍ تشناب ته ورغله د هغې ویډیو به یې هم ثبتوله. هغه دا ټولې ویډیوګانې ساتلې وې او د ګوګل ډرایو په حساب کې خوندي کولې. ده پر خپل ځان باندې د ډېر هوښیار فکر کوي او دا ویله چې هیڅ څوک به یې ونه نیسي.
خو هغه نه پوهېدی چې هر ډیجیټل شی خپلې نښې پرېږدي. هر عکس او ویډیو چې په موبایل کې ثبتېږي کله ناکله د انټرنیټ خدمتونو له لارې هم څارل کېږي او که څه هم د موبایل څخه پاکه سي بیا هم ځینې ډیجیټلي نښې پاتې کېدلی سي. کله چې د لومړی ناوړه پلان بریالی سو نو ویره یې نوره هم کمه سوه. اوس یې ځان ډېر خوندي بلی او یو په بل پسې یې نور کسان هم په نښه کوله. خو نه پوهېدی چې کله یې ویډیوګانې ګوګل ډرایو ته پورته کولې د امنیتي سیسټمونو لخوا هم ارزول کېدلې. همدغو ارزونو د هغه په حساب کې خبرداری رامنځته کړي او وروسته یې یو مسؤل کس دا مواد وکتله. ویل کېږي چې له همدې وروسته موضوع جدي سوه ځکه په حساب کې یوازې یوه یا دوې نه بلکې ګڼ شمېر ویډیوګانې موجودې وې. وروسته اړوند ادارو خبر ورکړ چې دا موضوع د هند او اتر پردیش ایالت پولیسو ته ورسېدله. پولیسو د هغه د حساب معلومات، ځای د موبایل شمیره او نور اړوند معلومات راټول کړل او پلټنې یې پیل کړې. د 2024 کال د جولای پر 10 نیټه سهار پولیس د هغه د خوراکي توکو دکان ته ورسېدل او هغه یې ونیوی. تر نیول کېدو وروسته د پلټنې لپاره بوتلل سو. لومړۍ پوښتنه ترې دا وسوه ولې دې له خپلو خپلوانو نجونو سره داسې وکړل؟ هغه په ځواب کې وویل چې ده د دې کار څخه ډېر خوند اخیستی. د دې ځواب اورېدلو سره هر چا فکر کوي چې د دې سړي دا چلن عادي نه دی. یوه خبره لا پاته وه چې ښایي د ده د ژغورنې لامل شوی وای. کله چې شکایت پولیسو ته رسېدلی و هغوی لا نه پوهېدله چې په موبایل کې څه سته. هغه وروسته ویلي وه چې یوه شپه مخکې زه وېرېدلی وم او غوښتل مې چې ټولې ویډیوګانې پاکې کړمه. که رښتیا هم هغه تېره شپه ټولې ویډیوګانې پاکې کړي وای او پولیس وروسته ده ته رسېدلی وای شاید د پلټنو بهیر په بل ډول ترسره سوی وای. خو لکه څنګه چې وایي د بد کار پای هم بد وي. هماغه وسول او بالاخره هغه ونیول سو او هغه ته د خپل عمل سزا واورول سوله. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.